د افغانستان د اسلامي جمهوریت تیر ولسمشر او اوسنی سیاسیون ښاغلی حامد کرزي ډونالډ ټرمپ ته سخت اخطارونه ورکړي دي او هغه یې د کلیوالو قاتل بللی دی. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلنو دوستانو، د دې حقیقت د پوهېدلو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو تر اخر راسره وګورئ. تیر ولسمشر او اوسنی سیاسیون او د سولې په بهیر کې مخکښ مشر حامد کرزي امریکا ته سخت اخطارونه او د هغوی د بدنامۍ ثبوتونه وړاندې کړي دي. حامد کرزي امریکا ثابته کړه چې د افغانانو ژوند ته درناوی نه لري. خبریال ډاټ کام په 18 نومبر 2019 کال کې د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي امریکا ثابته کړه چې د افغانانو ژوند ته درناوی نه لري. حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې پر اساس چې افغانان د وژونکو امریکایي سرتیرو ته یې بښنه کړې په غبرګون کې په یو خبري اعلامیه کې ویلي چې امریکا پرې پریکړه ثابته کړه چې حکومت یې بشري ارزښتونو ته درناوی نه لري او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه یې په سختو ټکو وغندلې. حامد کرزي وایي خپلواکي د ساتلو، ملي حاکمیت ټینګښت او د انسان حقوقو د لاسته وړلو لپاره دې ټول افغانان پر یو ټغر راغونډ شي او ټول دې پر ګډه د پردیو دسیسو او شومو موخو په وړاندې سره ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو امریکایي سرتیرو ته بښنه وکړه چې په افغانستان کې په جنګي او جنایي جرمونو او د افغانانو پر وژنو تورن دي. نو دوی له افغانانو څخه هیلې کړې ده چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او نړیوال یعنې بشري حقونو ته شکایت وکړي تر څو حق یې پایمال نه شي او د دوی حقدار ته ورسیږي. توجه څخه مو نړۍ مننه.